ښاغلي عمر بورا زماني ته بلنه ورکوو چې د خپل خبرې تاسو باندې واوروي. قدرمن عمر بورا زماني. د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو ملګرو تاسو چې راغلي یاستئ ستاسو څخه یوه نړۍ مننه ځکه ټول د ډېر لرو ځایونو راغلي یاستئ او دې په خاطر راغلي یاستئ چې شاعر ګیله من چې زمونږ د لوی افغانستان مبارز او د لوی افغانستان غوښتونکي او د هغې په خاطر راغلي یاستئ. مخکې دلته موږ پاکستان چې دی صرف پنجاب دی او پنجاب چې دی پاکستان دی. موږ خپله دغه د پښتونخوا کومه برخه چې ده د بلوچستان دې ته موږ پاکستان نه ویو. نو که کله څوک د پاکستان د مردباد چغه وایي هغې مقصد دا دی چې د پنجاب مردباد ځکه چې په دغه اسټبلیشمنټ کې ټول پنجابیان دي. د اسټبلیشمنټ پنجابي اسټبلیشمنټ کې 80% دوی هغه مشران چې دي هغه پنجابیان دي. که موږ ګیله من د لاسه ورکړو دا د پنجاب اشاره وه لارښوونه د پنجاب وه فکر سوچ د پنجاب و خو مګر هغه دغه چې و دا خرڅ شوی لاس چې و دا به د پښتون و. که موږ وګورو تاریخ ته خوشحال خان خټک چې د 3 نسلو نه هغې د مغولو د حکومت دپاره کار کوو نو هغه تر هغې 3 همیشه به دوی چې په پښتنو باندې به حملې کولې د پښتنو خاوره به یې نیوله او هغه به د مغولو په خاوره کې شاملوله. خو چې کله خوشحال بابا بندي شو د هغې نه وروسته بیا دا پښتون شو او بیا دا شعر ویو چې د افغان په نوم مې وتړله توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. نو چې کله بیا هغه مړ شو تر اوسه پورې د هغې نوم په پښتنو کې یادېږي. ولې یادېږي چې د خپل قوم سره ودرېدو. نو هر هغه پښتون چې د پنجاب دپاره جنګ کوي د پنجاب دپاره مري هغې نوم به همیشه ورکي. د هغې نه مخکې هغه پښتانه چې د انګریزانو دپاره به جنګ کوه د انګریزانو په حکومت کې به او د پښتنو په مقابل کې به جنګېدل او جګړه به یې کوله د هغې نومونه مرګ دي. خو هغه پښتانه چې د انګریز په مقابل کې به ودرېدل او د خپلو پښتنو د ازادۍ دپاره به یې جنګ کوه هغه پښتانه همیشه یادېږي. نو هر هغه پښتون چې د پښتو دپاره ودرېږي د پښتو ژبې دپاره ودرېږي د افغانیت دپاره ودرېږي نو همیشه به د هغوی نوم یادېږي. ګیله من وزیر به ولې یادېږي؟ دا تر څو پورې په نړۍ کې یو افغان ژوندی د دې نوم به همیشه ژوندی. که چېرته دې د پنجابي فکر او سوچ درلېدلی او د پنجاب سره ولاړ وې دا به هېڅکله پښتنو نه یادولی دا بیا مړ کېدو. خو مګر تر څو پورې چې یو پښتون او یو افغان ژوندی ګیله من به ژوندی شي. پرون مې د تراب صاحب یو شعر واورېدو په هغه شعر کې هغې ویلې وایي ګیله منه ته ژوندی نه وې مړ وې خو اوس ژوندی شولې. هغې مقصد دا اینه چې ته کله مړ شولې ستا نوم به د تل دپاره د پښتنو په فکر او سوچ کې پاتې او دا د دې نه به افغانان پښتانه ولولي اخلي او د لوی افغانستان دپاره مبارزه کوي او انشاءالله تعالی دا راتلونکی دی چې لوی افغانستان به جوړیږي او هر هغه پښتون او افغان چې د لوی افغانستان داعي دی هغه به د ګیله من وزیر په لاره باندې ځي او دغه نور پښتانه به یادوي. دلته خبرې ډېرې دي خو زه د شلی چې دلته دا نور ملګري هم راغلي دي ګنې ما غوښتل چې باید کومه استراتیژي جوړه شي چې د پښتنو د یووالي دپاره او اوس چې کومه دا غمیزه راغلې ده د دې نه باید پښتانه نور داسې یو ګټه واخلي چې پښتانه د یووالي طرف ته راشي پښتنو کې یووالی راشي تر څو پورې چې یووالی نه راغلی لوی افغانستان نه جوړیږي. د لوی افغانستان د جوړښت دپاره به ملا ملتپاله دا ټول پښتانه به یو ځای کېږي بیا به لوی افغانستان جوړیږي. او که داسې موږ دوی په ډلو او ټپلو باندې ایښي او موږ هم د دوی دپاره په ډلو ټپلو تقسیمیږو بیا به هېڅکله د لوی افغانستان جوړ نه شي. نو زموږ انشاءالله تعالی لوی افغانستان جوړو ټول افغانان به سره یو ځای کوو او ټول افغانان به یووالي ته رابلو. انشاءالله تعالی افغانان به یو کېږي. پی ټی ایم دې دپاره ډېر کار کړی دی د دوی شعور دپاره یې کار کړی دی. اوس ډېر پښتانه چې دي په پښتونخوا کې ځان ته افغانان وایي او د لوی افغانستان دپاره کار کوي. انشاءالله تعالی چې دا به ډېر زر انشاءالله تعالی لوی افغانستان جوړیږي. بل دا کار دی پنجاب همیشه د بلوڅو او د پښتنو جنوسایډ کړی دی. هغه د دې په ډار او ویره دې په خاطر کوي چې پښتانه او بلوڅان وډارئ او د دوی د خپل ازادۍ دپاره غږ پورته نه کړي. خو مګر دا یو غیرتمند قوم دی او دوی به غږ پورته کوي او لوی افغانستان به جوړیږي. زه د دې نورو ملګرو وخت نه نیسم خو یوه خبره کوم دا ټول ملګري چې راغلي د ټولو څخه یوه نړۍ مننه او خاص کر دغه ملګرو څخه یوه نړۍ مننه چې څوک به دلته خبرې نه کوي خو مګر هغه بیا هم د ګیله من وزیر دپاره راغلي دي او هغه کوم درد چې و هغه یې دلته ښکاره کړو چې دلته راغله او د پاکستان د دغه سفارت مخې ته دغه لاریون وکړو یا مظاهره وکړه او خپل غم او غوسې دلته ښکاره کړه. نړۍ مننه ملګرو خوشحاله او ارامه اوسئ. پاکستان له پښتون وژنې لاس واخله.